دا والا خوشاله که الله هم قدر ماما روټۍ به مې د باندې خوړلې وه خبر وره دا پیسې چې دې راکړې که نه نو په دې به انشاءالله چولې خورو او دا داسې شو چې دا ستا د طرفه مونږ روټۍ وخوړو خوشحاله به دې مزدورۍ که نه ډېره مننه خوشحاله خو یې که نه ډېرې دلې د حلالو درکې علیکم ما پېژنې چې ما د په شاشه ګورې د کوم ځای منګه مانګه ملۍ په څو ده ملۍ په څو ده 10 واله 20 واله 30 واله او زکات صدقه مکه په جوبه سي کنه درته پکې څو ملایان صدقه کې کله دوا کله درې نن خو به لا صدقه نه یوبه سره کنه دا سره نو دا کومای کو نه صدقه دی نیو باسه مو ته راکا راکې رااله راواله کنه مړه چې خدای پاک دې بس کار ټیک کی دا صدقه شو دا په 100 دیو شلو به پکې صدقه کړی او سبق نه وې ولې ولې نو پلار دې څه کار کوي मजदूरी गई सब मजदूरी गई तैयारी में आवे और सर गिरे वाले जड़ी दी सर गिरे वाले जड़ी बस मार तक गर्मी जाओ नो रोटे फ्री मामा वाले रोटे रबाने फ्री वाले कम जाए के रबाने फ्री कम जाए खर्चा बड़ी रखी नो मैं योकार न कुआ द रोटे आराला नक दे रहा कम पे 2 रुपए ला रहा द रोटे पे हां मा भगवान 100 रुपए पे द रोटे व तो मुंह बांध रहा 100 होटल के जरा बाद में ओए जा बोला रोटे व तो मुंह बांध रहा 100 खरे तो होटलम सलीम खान तो मुंह सा मिलमानु शु मिसाला तो मुंह गोजे और रोटे را باندې خوري رسو برا باندې خوري د 500 رسلو چولې را باندې خوري مو خور سو خورو ګور مو بده پدې نیم چولې خوري چې چولې را باندې خوري رسو برا باندې خوري د دې شو لکه شلو په ملایان جوړې جوړې راته نور نور نو 500 سره لکه داړو نو کیدی نو استاد ته موږ ملمانه کنه زکه نو بسرا کا دغه دې شرا کا مو په ځان له چولې خوري څنګه دی خو حالا دغه دې شرا کا مو په ځان له چولې خورو بس थोड़ी रे बेजड़ा दे राखड़े क्या ना थोड़ा दे बेना दे ये किस रुपए रस गाड़ी हां ये किस रुपए रस गाड़ी ये की काले 500 काले 700 हां नो भाई तू मोड़ी रुपए सो भी आ सके porta वे सुपर para गोरे नहीं काले से नहीं लपूर खर्चा ते के यो कार होगा दासी होगा چې ملایانو بیسې خو لږ کوم غت نه سره لاګو ما چې تاسو وې ماما خپه کو نه شوي دغه والا پیسې ما ته راځي ما دي نشته پټولې والا یقین دشته چې ټوله بازار کم یقین دشته چې ټوله بازار کم ها تاسو تاسو یقین دشته کنه دار راځي دا والا ټوله والا او دا 20 روپے نه دي دا ملایان خو به ملي خو به تو خوري کنه دا څه کارو کا دا که غوستا مزدوري شو چکور ته دی دا زمونږ د طرفه بیبي خو دشته کنه بیبي ته بدی وې په فورورډ باندې روانو مو وې ستا یو بل زوی مال مخې لا راغی پیدا 200 روپیا را لغه راغلی چې دا و زما د طرفه بیبي له یوسي او یا چې د بیبي څخه خوخي کمپروټي خوخي سه خوخي نه بوله راواله په دې باندې دا والا خوشاله که الله هم قدر مزدوري شو حلال رزق دی او چې دونه خوشاله شوې ده کنه زه دې مشرور یم هغه ته زما کشرور چې دونه خوشاله شوې نو بیا به یو بل کار وکړو بیا به د سبانې ورځې چوټي موږي
400 روپۍ دو شوې الله خوشاله ټیک شو. الله دې دله د حلال وګړي. زه بچې ځه الله دې کامیاب کړه دې خوشاله ماما روټۍ به مې نه باندې خوړلې وه. اے خبر وره دا پیسې چې دې راکړې که نه نو په دې به انشاءالله چولې خورو او دا داسې شو چې دا ستا له طرفه مونږ روټۍ وخورو خوشحاله به دې ما مزدورۍ سره که نه کلي ته ځې ډېره مننه خوشحاله خو یې که نه خدای دې دله د حلالو درکړي خدای څنګه خیر دي جی حالات ښه دي ته ما پېژنې نه جی تاسو چا نږدې شه جی جی دا څه راټولې دا جی زه ګتې متې راټولوم اوس کباړ مباړ راټولوم بس هغه وړم بس خرڅه کار بس خرڅوم چې دا راټولې دې که پتا دومره پیسې نه پاتې کېږي بس زموږ جاړي پورې ناړي یقین. مسره کوم کله کله مې خو دا کمره ته ملاویږي نه سر جی نه ملاویږي نه کنه خو په لاس مو ممدوت یم خو ملاویدو مسله ده بس ملاویږي نه کارونه ملاویږي نه کنه مخکې ډېر ملاویدو اوس کم زه چې اوس د کوره راوتم ها جی نو ما د مشر ورور وي مونږ لږه خور وروړې وه چمن لپاره یو ټرالي خوره ها جی ویدې له کس وګوره چې دا دننه کښې نو زموږ ړه شري شو مونږ ته کس نه میلاویږي ته وایې کار نه میلاویږي بالکل تابعدار اوس په لړ شو جی ته کې کاره بالکل ولې نه په څو به راله دننه کښې بس چې یا ما سره جی بسم بس الله تاسو قبلې ته مخواړه چې سم جایز دي بس هغه راکې بس څه مسره نشته چې څه تاسو دوه بس مخواړه چې سره د جایز کاری بس راکې را او که ما ته جیس کار هغه بیا کمی نو بیا او بیا به ته خفې نو بیا سرجی چې تاسو راکړو زه پیډو خپه کېږم نه ودې وې که نه بالکل به نه خپه کېږم چې سب تاسو جایز کاری بس همداسې راته کوم مړه بس څه تاسو جایز کاری که 200 دې راکړو که 100 دې راکړو که داسې راکړو داسې غیر لګاو کور ته زه بس ځم داسې کار وکړو ها جی یو خبره به ور بیا پکې دویمه خبره نه وي ها جی صحیح ده که نه ټیک شو جی چې 500 روپۍ له درکړم څنګه به 5,000 خو سرجی ډېرې زیاتې یادې کړه لږ باندې خبره به ډنګ پنګ به دوه به ها داسې روانې دغه مه کوې زه سرجي او خبره ته کار به نږدې شه جي باران یې رانږدې شه حاجي. ده ونیوه زه ته بیا یو خبره وم ټیک شو جی دا باران نه دی او جی په داسې موسم کې چې کور ناست یې که نه او جی او د وړو مور ته وایې چې سوجي لواره له پخه ده حاجي او ورسره یو 3 کپه چای پخه شي حاجي. هغه وخوري دا موسم د هغې دا د کار نه دی نه که خور هم نشته ها جی خو زه وایم چې ته نن کور ته لاړ شي ها جی او بچي خو بدي که نه بالکل چې هغه بچو ته هغه ستا چې کوم کور والا د هغې ته به یو ورور دې راغلی و مخې ده حاجي. بیا راته وایي چې زما خور ته به وایي چې ښکلې سوجي پخه کړه ها جی او په موږ ټولو باندې وخوره دا د نننۍ داسې پیسې شوې چې ته کور ته لاړ شي چې خوشحاله شي ما ښه مزدوري سرجي په لاس په مزبزو دا خو ګوره هغه چاته ورکړه چې چا باندې کېږي سرجي خپل لکه صرف کار راته نه میلاویږي نور خو په کولی شم دا زه تاسو یو خبر وکړم ها جی ته ما پېژنې نه جی نه پېژنم زه تا نه پېژنم دا پیسې تاله بیا چا درکړی بس الله پاک راکړو باندې الله درکړی خو اوس به یو بل کار کوو ها جی د سوجي هغه بله بېله درکوم چې دا د جیب کې داسې پرتي وي چې زړه دې مضبوط وي ها جی ټیک شو که نه ټیک شو جی نو دا 2000 روپۍ سپیشل دغه سوجي دا به زما خور ته والی کړه د ماشومانو لیکو چې څه څه پکې لیکي غوړي بادام هم پکې واچوه چې دماغ دې تېز شي ټیک شو جی صحیح ده که نه الله دې اوس ما ته اجازت دی الله دې خوشحاله